ولې امریکا پر عراق حمله وکړه؟ د دې قصې پیل د تل په څیر تیل و. موږ عراق ته د تیلو د غصبولو دپاره ولاړو. امریکا تل داسې کړي. په راتلونکي کې شاید موږ د انرژۍ کافي سرچینې ونه لرو. په جنوب کې د تیلو ټولې لوی علاقې زموږ تر واک لاندې دي. خو دا یې یوه ډېره ساده تشریح ده. بشپړ تشریح نه ده. تیل یې یوه برخه ده، خو اساسي علت یې نه دی. موږ عراق ته د جنگ لپاره ولاړو ځکه څو امریکایي قدرتمنو اشخاص غوښتل چې داسې دي وسي. د دوی څخه بعضو ویل چې دا ډېره مهمه ده، موږ باید جنگ وکړو. بعضو نورو بیا غوښتل چې د امریکا زور او قوت ښکاره کړي. په هر صورت دا د 18 کاله وروسته تقریبا 10,000 امریکایي عسکر وژل سوي، له 2 لکو څخه زیات عراقیان وژل سوي او له $1 تریلیون څخه زیات زموږ د مالیاتو پیسې مصرف سوي دي. او نتیجه یې چې حقیقت سي د امریکا د حضور په وجه منځنی ختیځ تر بل هر وخت بې ثباته دی. نو دا څنګه وسول؟ یعنی زه له دې هر څه سره رالوی سوم. د لیسانس او ماسترۍ په دوره کې مې په اړه لوستل، خو اوس هم زه اړ یم چې په اړه یې ښه دقیقه مطالعه وکړم ترڅو پوه سم چې دقیقاً څه وسول. نو امریکا عراق په دې ډول چور کړ. صدام حسین یو بدمعش، قاتل او هغه څوک دی چې د 2 جګړو پیل یې کړي. نو دا معلومه ده چې د اعتبار وړ نه دی. د سپتمبر د 11 شپه وه او هیواد ټول سرګردانه و. دا وحشتناکه کار چا وکړ او ولې؟ امریکا باید د دې څرنګه جواب ورکړي؟ د استخباراتو او د تروریزم ضد په اداره کې دا ډېر ژر معلومه سول چې دا کار د القاعده ډلې و، هغه ډله چې مرکز یې په افغانستان کې و. د سپتمبر د 11 شپې په وروستیو کې پینټاګون ته په داسې حال کې چې په همدې ورځ الوتکه پکښې ټکر سوې وه، د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر یو لیک راځي. دا لیک ډېر عاجل دی او د دفاع وزارت د استخباراتو لپاره دی، د هغه چا لپاره چې ټول وخت یې په استخباراتو کې د جنګونو او نورو دفاعي اهدافو لپاره تیر کړی. دا لیک استخباراتي ایجنټانو ته امر کوي چې په القاعده پسې ونه ګرځي، چا چې دا برید کړی، بلکې په داسې پلمو پسې وګوري چې ګواکې عراق د تیرې لسیزې راهیسې په تروریزم کې ښکیل دی. د استخباراتو کسانو چې دا خط ترلاسه کړ نو په تعجب کې سول او داسې وویل چې دا څه کیسه ده. دا خلک د استخباراتو سره آشنا وه او دوی پوهېدل چې دا حمله د القاعدې په مټ له افغانستانه سوې. افغانستان له عراق څخه له 1000 کیلومتره هم زیاته فاصله لري او کاملا یو بدل ځای او خلک یې په جلا ژبه خبرې کوي. نو دا هر څه له عراق سره هیڅ تړاو نه لري. پر موږ د القاعدې لخوا حمله وسوه، خو بیا هم د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د تروریزم سره د عراق د اړیکو په اړه معلومات غواړي. هغه شخص چې دا لیک یې لیکلی و د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاول وولف ویټس و او دا یې فقط پیل و. د سپتمبر د 11 څخه څو ورځې وروسته رئیس جمهور خپل ټول لوی مشاورین له واشنگټن څخه د باندې په خپل آرامځای ډیوډ کامپ کې راټول کړل. دوی هلته د دې حملو د ځواب پر څرنګوالي د بحث کولو لپاره راټول سول. د دې ناستې لوی هدف افغانستان و او دا چې څنګه له القاعدې څخه خپل غچ واخلي. دې ډلې ته د افغانستان حکومت پناه ورکړې وه. دوی د دې آرامځای په یوه کنفرانس خونه کې ناست ول او همدا بحث یې کولو چې څنګه له القاعدې څخه خپل غچ واخلي. یو ځل بیا همدې پال وولف ویټس د خپل مشر یعنی د دفاع د وزیر سیکرټر ډونالډ رامزفیلډ په پلوي داسې وویل. لکه څنګه چې معلومه ده د سپتمبر د 11 حمله ډېره پرمختللې حمله وه، نو دا هیڅ امکان نه لري چې د القاعده یوه کوچنۍ ډله دې داسې حمله په یوازې ځان ترسره کړای سي. نو شاید چې دوی په عراق کې له صدام حسین څخه مرسته اخیستې وي او بیا یې زیاته کړه چې که خبره په نړیواله کچه د تروریزم سي نو د ده په قول صدام حسین پکښې د مار د سر حیثیت لري. نو د ده مطلب دا و چې صدام حسین د دې حملو تر شا و. نو په دې خونه کې ټول په تعجب کې سول چې دا سړی څه ګډې وډې وایي. صدام حسین یو بد سړی دی او د نړیوال تروریزم سر هم نه دی. دا ټول خلک په نړیواله کچه په حالات پوه او سیاسي مشاورین ول. Oh man, after some astonished glances. تر یو څه حیرانتیا وروسته د تروریزم پر وړاندې د مبارزې وزیر بل لاس پورته کړ او داسې وویل: ښاغلی ولسمشره، د سپتمبر پر 11 پر موږ د اسامه بن لادن او القاعده لخوا حمله وسوه چې په افغانستان کې موقعیت لري. صدام حسین او عراق له دوی سره هیڅ تړاو نه لري. It's just like I'm sorry. I feel like په ډېرې بخښنې سره زه چې په دغه وخت کې په 8م ټولګي کې وم ما به همدا پوښتنه کوله چې آیا افغانستان او عراق یو دی؟ خو دلته زموږ د هیواد مشرانو ته باید دا تشریح ورکړای سي چې صدام حسین له افغانستان او القاعده سره هیڅ تړاو نه لري.
keep talking نو دا about. ناسته روانه وه او په همدې اړه دوی غږېدل چې څنګه باید پر القاعده برید وسي. خو پال وولف ویټس یو سرسخت انسان و او دی له خپلې خبرې څخه نه اوښتی. څه وخت وروسته په همدې ورځ ټولې ناستې متوقفې سوې او تقریبا د ماپښین وخت و. لوی څارنوال جنرال آش کرافت د چاپلوسۍ په شکل پیانو غږوله او یو څو نورو بیا ورسره سندره ویله. کانډولیز رایس بیا جلا ځان ته سندره ویله. رئیس جمهور بوش یو خواته له اور سره نږدې ناست او قهوه یې څښله. He's drinking a cup of coffee, and who cozies up to him? چې په همدې مهال وولف ویټس راغلو او ورته یې وویل زما پلان خدا دی چې د عراق نیم خلک په شمال کې پراته او اکثر کردان دي چې دا خلک د صدام حسین لخوا رټل سوي او د دوی له صدام حسین سره نه ده جوړه او یا هم په جنوب کې پراته دي Or they live way down here in the south, which is right چې زموږ له نږدې دوست کویت سره نږدې پوله لري. نو موږ په اسانه توګه کولی سو چې عراق ته لاړ سو او دا دوې ډلې خلک خپل کړو and in doing so, او بیا یې زیاته کړه چې له همدې سره به د عراق د نفتو لوی ځمکې زموږ لاسته راسي. دارنګه به صدام حسین د خپلو عوایدو له اساسي سرچینو څخه بې برخې سي. په دې سره به دی د بغداد ښاروال سي، یعنی د ده واکمني به صرف تر بغداده پاتې سي. د تیلو د نوم په اورېدو سره د جورج بوش توجه ده ته ور واوښته ځکه دی هم یو وخت په ټکزاس کې د تیلو کاروباري و او د تیلو په ارزښت پوهېدی. دې پلان د جورج بوش نظر ځان ته ور واړاوه. Bush was a former Texas oil man, and he knew the importance of having access to oil. So this plan sort of intrigued Bush, and he او وولف ویټس ته وویل چې دا خبره تا په ناسته کې ولې ونه کړه. وولف ویټس هم په میکرجنه لهجه ورته وویل چې ما نه غوښتل چې د خپلو مشرانو د خبرې په مقابل کې دا خبره وکړم. په دې توګه وولف ویټس غوښتل چې رئیس جمهور ته دا امید ورکړي چې د عراق نیول څومره اسانه دي. اوس تاسو ځان د جورج بوش پر ځای وبولئ. ستا په وړاندې ستا پر هیواد سخت حمله وسول او ته هیڅ نه پوهیږې چې څه وکړې. هیڅ داسې یو اسانه هدف نسته چې متقابله حمله ور باندې وکړي. د غونډو څخه یوه ورځ وروسته جورج بوش دا فکر وکړ چې پر یوې وړې ډلې کوم چې په افغانستان کې اوسېږي حمله کول داسې ده لکه په ډانګ د اوبو بیلول، یعنی دا یو ناممکن کار و. caves in Afghanistan is like trying to hit smoke with a baseball bat. Kind of impossible. What George Bush نو څه چې ده غوښتل یا یې اړتیا ورته لرله او دا هر څه د امریکا قانون جوړونکو هم غوښتل، هغه یو واضح او روښانه هدف و. داسې نه لکه دود چې په توپلنډه وهې، بلکې یو ښایسته توپ غوندې څه. a home run. So I believe نو زما په ګمان په کومه ورځ چې دوی په ډیوډ کامپ کې غونډه جوړه کړې وه چې د سپټمبر د 11 څخه 4 ورځې وروسته وه، هغه ورځ وه چې رئیس جمهور بوش اراده وکړه چې باید د عراق د اشغال یو لاره پیدا کړي تر څو دا وښیي چې امریکا هم د سپټمبر 11 د حملې پر وړاندې دفاع وکړه، یعنی یو دیکتاتور یې له واکه لرې کړ. سره له دې چې عراق له القاعدې سره هیڅ تړاو نه درلود، خو بیا هم جورج بوش او د ده شاوخوا کسانو غوښتل چې یو داسې دلیل پیدا کړي چې د دوی له القاعدې سره تړاو وښیي. نو چې دوی تروریستان ساتي نو ولې نه رانیسي؟ دا ثبوتونه چې عراقیان تروریستان ساتي ډېر قوي دي. د راتلونکي کال په اوږدو کې هغه نظریه چې وولف ویټس د جورج بوش په مغزو کې کرلې وه ورو ورو د ده د شاوخوا کسانو په ذهنونو کې په خپرېدو شوه او دوی غوښتل چې د هېواد ټولو عام وګړو ته دا نظریه ورکړي چې له عراق سره جنګ یو ښه کار دی. هغوی برتانویان له ځان سره ملګري کړل. نو ډېر ژر دا بحثونه په خلکو کې عام شول. یو له هغه څه څخه دا هم و چې له صدام حسین سره ډېرې ویجاړونکې وسلې دي چې دا وسلې به دی تروریستانو ته ورکړي او بیا به دا وسلې د امریکا پر ضد وکارول سي تر څو یوه بله د سپټمبر 11 په څېر حمله ترسره کړي. له عراق سره د جنګ بحث خلک پر سیاسي ډلو سره ویشلي دي. د سلهاوو میلیارډ ډالره او زه فکر کوم چې دا کار بې ګټې دی. اصلي اندېښنې د دې روسي جګړې په اړه. جورج بوش همدا ویجاړونکې وسلې بیا بیا تکراروي. یوازې یې همدا زده کړي. ډېرې وژونکې اسلحې دي په دې هېواد کې. But wait, hold on. صبر په دې خبرو غلط نسی. ویل کېږي چې د جنګ ته د وژونکو اسلحو د ژور بحث لاره هواره کړه. WMDs, weapons of mass destruction. صدام حسین باید د بیولوژیکي او کیمیاوي اسلحو جوړولو ته دوام ورکړي او د هسته‌ایي اسلحو د جوړولو کوشش and هم will کوي. keep trying to develop nuclear weapons. خو زه بیا دا وایم چې تاسو باید د دې موضوع په اړه بل ډول سوچ وکړئ. له عراق سره د جنګ پریکړه له مخکې څخه سوې وه. دا پریکړه د سپټمبر 11 حملې څخه یو څو شېبې وروسته وسوه چې یوې وړې او قدرتمنې ډلې د سترو پوځي عملیاتو تصور وکړ تر څو په اصطلاح مظلوم عراقیان د صدام حسین له زورواکۍ څخه وژغوري او داسې به وښایي چې دوی او د دوی هیواد د سپټمبر د 11 حملې پر وړاندې یو لوی کار ترسره کړ.
نو له هغې وروسته دوی هر کار وکړ ترڅو د دوی دا پریکړه خلکو ته سمه ښکاره سي. آیا صدام حسین وژونکي اسلحې درلودې؟ آیا د غوښتل چې د اسلحې تروریستانو ته ورکړي؟ نه، داسې هیڅ ثبوت موجود نه و. هغه ثبوتونه چې دوی درلوده هغه هم ډیر ضعیفه او له پوښتنو ډک و. خو دا خلک داسې سول لکه پالبینان چې د چایو د پاڼې په کتلو به یې د هغه پریکړې په ملاتړ چې میاشتې مخکې یې کړې وه هر هغه څه لیدل چې ورته اړتیا به یې وه. دوی یوازې نه وه. دا نظریه چې صدام حسین باید له واک څخه لرې کړی سي او چې دا د امریکا لپاره یوه لویه بریا ده تر کانګرسه ورسېده. جمهوریتیان او دیموکراتان هم په دې نظریه سول چې امریکا باید دا بد سړی له واکه وغورځوي. د انسانانو په روانشناسي کې دا یو ډیر عجیبه درس دی چې کله پر یو شی پوره عقیده ولري، یعنی ښه پوخ باور په دې ولري چې په اړه باید یو څه وکړي، نو بیا هر څه چې ویني ستا باور ستا پر اړتیا یا غوښتنه نور هم زیاتوي. موږ ټول هم داسې یو او دا هغه وخت ویرونکی سي کله چې زموږ مشران داسې یو څه کول غواړي او دوی دا کار د هغه پریکړو او غوښتنو پر بنیاد کوي د کومو پایلې چې د انسانانو لپاره ډېرې ځورونکې وي. نو هغه و چې په دې اړه د استخباراتو بحثونه خورا ډېر سول چې آیا صدام حسین وژونکي اسلحې لري که نه. دا ټول د هغه پریکړې د تایید لپاره یو تاکتیک و کوم چې دوی لا پخوا کړی و. په پای کې د وسلو پلټونکي سازمان 700 پلټنې ترسره کړې خو دا وسلې یې ونه موندلې. نو بوش او د ډلې په پوره زور دروغ ویل شروع کړل. ډیک چیني راپاڅېد او په خپل یو بیان کې داسې وویل. واضح به ووایم چې په دې کې شک نشته چې له صدام حسین سره ډېرې ویجاړونکې وسلې دي. په اصل کې ډیر شکونه موجود ول خو د ډیر په ساده شکل وویل. داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا خبره ثابته کړي چې له صدام حسین سره وژونکي وسلې وي او دا هغه وخت هم یو حقیقت و. حتی د بهرنیو چارو وزیر کولن پاول څوک چې د دې جګړې په پوره توګه مخالف وو په دې ډله کې راغلی. په ډیر قوت سره د ملل متحد په ناسته کې له څو بې ارزښتو ثبوتونو سره راغلی او ادعا یې وکړه چې دا ثبوتونه د اعتبار وړ دي. ما همکارانو هر ادعا چې زه نن کول غواړم د قوي او باوري سرچینو لخوا تایید سوې ده. دا یوازې ادعاوې نه دي څه چې موږ تاسو ته وړاندې کوو د دقیقو استخباراتو پر بنسټ سوې فیصله او حقیقت دی. دقیق استخبارات؟ نه، دا هغه الفاظ دي چې کولن پاول یې د ویلو څخه د ژوند تر اخره پښیمانه و. ډیرو خلکو کولن پاول یوازینی هوښیار شخص باله. د ملل متحد په دا ناسته کې چې کله کولن پاول دا خبره وکړل او د دې ډلې ملاتړ یې وکړ نو ډیرو خلکو د دا خبره ومنله. د 2002 کال اکتوبر میاشتې په 10 د امریکا کانګرس پوره آماده و. تقریبا ټولو جمهوریتیانو او په لویه کچه دیموکراتانو رایه ورکړه چې د عراق پر ضد باید له پوځ څخه کار واخیستل سي. د 15 ګډ قانون له مخې امریکا ته دا اجازه ورکول کیږي چې د عراق پر ضد د پوځي ځواکونو څخه کار واخلي. هغه وویل چې پر عراق د جنگ لپاره زه دې واک ته اړ یم. نو موږ هم دا وایو چې هو رئیس صاحب ته دا واک لري چې عراق جنگ ته ولاړ سي. دا پریکړه رئیس جمهور ته دا واک ورکوي چې د عراق څخه د ګواښ په مقابل کې بله کړنه ترسره کړي. صدام حسین او د ده زامن باید له عراقه په 48 ساعتونو کې ووځي. نو بیا داسې وسو. په بغداد کې د خطر زنګونه څو دقیقې وړاندې پیل شول. په عراق کې سختې چاودنې وشوې. پر بغداد هوایي برید جریان لري. د عراق له حملې څخه 2 میاشتې وروسته جورج بوش په یوه الوتکه لیږدونکې کښتۍ کې وینا وکړه چې تر شا یې دا لویه لیکنه وه هدف ته ورسېدو. دا هغه څه وو چې جورج بوش د ډیوډ کمپ په ناسته کې چې کله دی له اور سره نږدې ناست وو او پال وولفز ته یې غوږ نیولی وو غوښتل لوی امریکا یو دیکتاتور له واکه وغورځاوه او هدف ته ورسېدو. خو دا د داستان هغه برخه ده چیرې چې د دوی د بریا لوی خوبونه ارمانونه پړنګېدو سول. د دوی هدف ته رسېدل په اصل کې د هدف پیل و. کله چې امریکا بغداد ونیوی نو لومړی کار یې دا وکړ چې د عراق پوځیان یې له پوځ څخه وایستل. ټولو پوځیانو، قومندانانو او پوځي مشرانو ته یې وویل چې موږ نور تاسو ته اړتیا نه لرو. د امریکایي خام فکره مشرانو په فکر په دې ډول به دوی وتوانیږي چې له سره یې پیل کړي. د صدام د نفوذ څخه پاک یو نوی پوځ به جوړ کړي. نو اوس د هېواد په هر ګوټ کې د عراق پخواني پوځیان شتون لري. بې وظیفې دي او ټول امریکا ته په غوسه دي.
بل دا چې دوی په پخه پوځي تجربه سمبال دي. All of them have extensive military experience. دلته په لویه کچه د عراق پخواني پوځیان شتون لري او دوی کومه دنده هم نه لري چې دا خبره د اندېښنې وړ ده. It is just painful. What a terrible decision. So these guys run off and they start to... دا ډیره دردونکې ده. څه یوه بده پرېکړه. نو دې پخواني پوځیانو د امریکا پر ضد په عراق کې کوچنیو بغاوت کوونکو ډلو ته مخه کړه. له دې ډلو څخه یو هم د عراق القاعده ډله وه چې وروسته یې نوم د عراق اسلامي دولت ته او په پای کې د عراق او شام اسلامي دولت یعنی داعش ته واوښت. یو ښه منظم حکومتي پوځ چې په زیاته کچه تیل هم لري او د عراق پخواني پوځي مشران یې مشري کوي. دا هغه خلک وو کوم چې امریکا د بغداد له نیولو څخه وروسته له پوځ څخه ویستلي وو. نو عراق هغه ځای سو چیرته چې امریکا له دې بغاوت کوونکو پوځي ډلو سره په جګړه کې ښکېل سوه. د دوی مصارف له $1,000,000,000 څخه لسهاو او له لسهاو څخه سلهاو $1,000,000,000 ته واوښتل چې په پای کې له $1,000,000,000,000 څخه هم زیات سول. دا پیسې د مالیاتو پیسې وې چې په یو بې ګټې جنګ کې لګېدلې. صدام حسین یو بد انسان وو. هغه د خپل هیواد د خلکو یعنی کردانو نسل وژنه کړې وه. ډیر خلک یې اعدام او بندیان کړي ول. He executed many others, imprisoned many others. All in all, the number of dead... ډیر خلک یې اعدام او بندیان کړي ول. د صدام حسین په 25 کاله حکومت کې د وژل سوو خلکو شمیر د بشري حقوقو د سازمان له حسابه 2.5 لکه تنو ته رسیږي. خو امریکا یوازې په 8 کاله جګړه کې تر دې ډیر زیات کسان ووژل. د یو قوي حکومت نشتون داعشانو ته دا اجازه ورکړه چې واک په هیواد کې لا ډیر سي. نو دا ټول د څه لپاره؟ ولې مو داسې کار وکړ؟ آیا ارزښت یې درلود؟ زه په دې باور یم چې د هغو ودانیو له نړېدو وروسته د دې ډلې کسانو د ځان لپاره داسې داستان او خیالي قصې جوړې کړې چې د استخباراتي واقعیتونو سره یې نه بلکې له خپلې ویرې او د اتلولۍ د حرص سره یې اړیکه وه. هغه حرص چې تل یې ځواکمن راپرځولی. دا خیالات له دوی څخه نورو د ځواک خاوندانو ته خپاره سول چې په نتیجه کې یې موږ د معاصر تاریخ په یوه بې فایدې او ویجاړونکې جګړه کې ښکېل سو. One of the most catastrophic and unnecessary wars in modern history. زه رئیس جمهور او هر هغه څوک چې په واک کې دي ته بلنه ورکوم چې له ما سره 15 میاشتې دلته په عراق کې تېرې کړي. که دی راسي او 15 میاشتې ما سره هره ورځ پاته سي نو زه به 15 میاشتې نورې هم دلته تېرې کړم.